بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې زموږ څه یو شی ورک سو په وتا کې په کمره کې، نو داسې یو دم وي چې هغه نمونه پکې واچوي یا ګرځي را ګرځي چې د چا راووتي نو بیا وایي دا غلا دې سړي کړې ده، یا چې د چا پر طرف ته ودرېدله وایي غلا دې سړي کړې ده. دا د شریعت په رڼا کې څنګه ده؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب په خپله فتاوی عثماني جلد نمبر اول صفحه نمبر 206 هغه لیکلي دي چې داسې اعمال شرعا حجت نه دي، پر دې باندې به اعتماد نه کوي. دا هسې خبرې دي عزتمنو، پر دې باندې اعتماد نه دی کول پکار، نه پر دې وجه باندې یو پر بل باندې بدګمانه کېدل پکار دي. هغه شی ورک سي هغه دومره مشکل نه وي لکه دا یو پر بل چې بدګماني سره وسي. پکار دا ده چې د دغه رنګه شیانو څخه ځان وساتلی سي، د اوله سره د خپل شي حفاظت وکول سي. فتاوی رشیدیه صفحه نمبر 221 دغه رنګه امداد الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 88 والسلام.